د سی جی ټین پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلام. دا چې کابل ښار له څو پرله پسې کلونو راهیسې له سختې وچکالۍ سره مخ ده، تازه افغان حکومت له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ښار ته د اوبو د لیږد بهیر پیل کړی دی او یا هم په دې برخه کې پلانونه جوړ کړي دي. خو څه موده وړاندې د کابل ښار د بګرامیو ولسوالۍ له شوکي سیمې څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال د لیږد بهیر پیل شو چې اوس مهال یې نږدې 90 سلنه کارونه بشپړ شوي دي او په نږدې راتلونکي کې به د اوبو د انتقال دغه بهیر پای ته ورسیږي او دا چې دغه اوبه د کابل ښار په کومو سیمو کې خلکو ته لیږدول کیږي او دغه راز تر کومه بریده به دغه اوبه وکولی شي چې د کابل ښاریانو ستونزې د اوبو د کمښت په برخه کې حل کړي. په دې اړه به له مسؤلو چارواکو او مسؤلینو سره خبرې اترې ولرو. تر پای شیبو مو ملتیا وکړئ. د اوبو رسولو د اماراتي شرکت مسؤلین وایي چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ له شوکي سیمې څخه کابل ښار ته د اوبو رسولو پروژه به په څو راتلونکو ورځو کې پای ته ورسیږي. د ښاري اوبو رسولو او فاضلابو اماراتي شرکت مشر وایي چې اوس مهال په کابل ښار کې ډیری خلک د اوبو د نشتون له کبله له سختو ستونزو سره مخ دي او دوی دغه ستونزو ته د رسیدنې لپاره له بېلابېلو سیمو څخه کابل ښار ته د اوبو د انتقال یوه پروژه پیل کړې ده چې یو شمېر برخې یې د بشپړېدو په حال کې دي. د کابل ښار کې د اوبو د مشکلاتو په وجه باندې زموږ هیوادوال د اوبو د نشتون سره لاس و ګرېوان دي. د خپلو هیوادوالو د مشکلاتو د حل په خاطر باندې مختلفو برخو کې کارونه روان دي. د هغې جملې نه یوه د MT1 پروژه ده زموږ چې تقریبا 80 سلنه کارونه یې خلاص دي، 10 سلنه کارونه یې پاتې دي، خو د هغې یوه حصه مخکې موږ په کار باندې اچولې تر د دې لپاره چې زموږ د هیوادوالو مشکلات حل شي، چې یوه برخه یې د چمن وزوري نه د ابن سینا پورې د یو پیپ انتقالي پیپ غځول دي چې په دې سره به زموږ د کارتي پروان او د ته ورته مختلفو خلکو ضرورتونه پوره شي. هغه اوبه چې دوی ته په هفته کې یو ځل یا په 2 هفتو کې یو ځل ورکول کېدي دا به روزمره شي. دغه چارې عملا روانې دي. اوس په نږدې قریب کې به انشاءالله هغه خلک چې زموږ د دې مزنګ د 2500 متره مکعب ذخیرې سره نږدې په خوشا کې اوسېږي، د دې خلکو مشکلات به د الله په فضل باندې په ډېره عاجله توګه باندې حل شي. MT1 پروژه پاتې کارونه به انشاءالله په نږدې قریب کې هغه هم شروع کیږي چې بیا به زموږ تقریبا د 1.5 میلیون پورې یعنې د 1.5 لک کورنیو پورې هیوادوال به د هغې نه د اوبو د پاکو اوبو نه برخمن کیږي. د اوبو رسولو د اماراتي شرکت انجنیران وایي چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ له شوکي سیمې څخه کابل ښار ته د اوبو رسولو پروژه به په څو راتلونکو ورځو کې پای ته ورسیږي. د دوی په خبره چې شاوخوا 15 میاشتې کیږي چې د اوبو رسولو دغه پروژه پیل کړې ده او له 29 میلیونه څخه نیولې تر 10 میلیونه افغانیو پورې په دغه پروژه باندې لګښت راغلی دی او دغه د اوبو رسولو پایپونه تر 500 کلونو پورې کار کولی شي. د دوی په وینا د پایپ لاین ټول تخنیکي معیارونه په پام کې نیول شوي او هڅه شوې چې کار په داسې ډول ترسره شي چې د کابل ښار اوسیدونکي وکولی شي د اوږدې مودې لپاره له پاکو اوبو څخه ګټه واخلي. پروژه آبرسانی ما از دان جاده شروع شده الا شفخانه ابن سینا به طول 2.5 کیلومتر می باشد که این سرچشمه از شوکی گرفته شده و آب ما انتقال میتیم به ذخیره دمزنگ و از اونجا انشالله با ختم از این پروژه حدود 20 تا 21 هزار نفر از این آب صحی آشامیدنی انشالله مستفید میشن. این پروژه انشالله به مردم بسیار مفید است. رهبری شرکت امارتی آبرسانی زیاد تلاش دارند که این مشکل رو در کابل مرفوع بکنن و با تکمیل شدن از این پروژه انشالله مشکل بسیاری از شهروندای ما شما به فضل خدا حل میشه. از همین ساحه شهر کونه و این ساحه مستفید میشن از او و اون طرف دمزنگ با ساحه کارت 3 و کارت 4 کارت سخی و ساحه دمزنگ نوابات همین منطقه
از آب صحی انشالله مستفید میشن. این پروژه حدوداً 5 ماه میشه از کارش و 95% پروژه پیشرفت کاری داشته. ما انشالله در ختم پروژه هستیم. بودجه ازی حدوداً 29 الی 30 میلیون افغانی است که فندش یونیسف میده و توسط شرکت ساختمانی صفت تطبیق میشه. این پروژه مطابق نقشه و دیزاین ما را 100% تطبیق کردیم و پایپی که استفاده شده در این پروژه پایپ‌های ساخت وطن است. خوشبختانه تولید افغانستان از ایران تولید میشه، ما از ایران را میاریم و پایپ‌های 16 بار است، مقاومتش بسیار بالاست، حدود 50 سال تضمینش است، تا 50 سال کار میکنه و تا 100 سال هم کاربرد داره، یعنی میشه که از استفاده کنیم و تمام کار ما مطابق به پلان که برای ما داده شده بود، مطابق به نقشه، مطابق دیزاین، به اون نرمایی که برای ما گفته شده بود، قرارداد شده بود، به اون نرم انشاءالله کارهای ما پیش رفته. حاجی احمد شاه چې د کابل ښار یو اوسیدونکی دی وایي چې اوس مهال کابل ښاریان له سختې وچکالۍ سره مخ دي او ځینې سیمې خو بیخي اوبه نه لري. د نوموړي په خبره حکومت باید دې برخې ته پاملرنه لا ډیره کړي او له نورو ځایونو څخه هم کابل ښار ته اوبه را انتقال کړي تر څو د خلکو ستونزې ورسره حل شي. هغه زیاتوي چې د اوبو کمښت د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی او ډیری کورنۍ اړ دي چې د اوبو د ترلاسه کولو لپاره له لرې ځایونو څخه اوبه راوړي او یا هم د اوبو د ټانکرونو څخه په لوړه بیه اوبه واخلي. د ده په خبره که چیرې ورته پروژې زیاتې شي نو د خلکو ستونزې به تر ډیره کمې شي. تشکر میکنیم از پروژه جدید آبرسانی که فعلا در کار روی دست گرفته و هر چیز زودتر ایره وصل بکنن تا ما از کمبود آب خلاص شویم و از این پروژه جدید ما مستفید شویم. دغه راز د کابل ښار یو شمېر نور اوسیدونکي د اوبو رسولو له دغه ډول پروژو څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې اوس مهال د کابل ښار ډیری سیمې د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او حکومت باید جدي پاملرنه ورته وکړي. به قسمت آب بسیار سهولت است به مردم، چون که ما میبینیم که مردم کابل ما مشکلات آب روبرو است دیگه. این خوب بسیار خوب میشه که آب بیا از پنشیر بیا از شیوکی بیا دیگه، بسیار خوب میشه. خواست ما است از حکومت که در قسمت توجه کنن که می آب پنشیر توجه زیاد بکنن که بیای به کابل که مردم مستفید شود زیاد، بسیار خوب میشه. دیگه عرض ما شما میرسانیم که راجع به این قضیه که آب شبکی کابل و تانکر دیمزنگ آمده از چون قبلا ساحه کارت 3 کارت 4 همچنان همین ناحیه دیمزنگ در کمبودی آب بسیار زیاد مواجه بودند که در هفته 2 بار و یا 3 بار آب شهری می آمدن در خانه ها. دیگه کاملا مردم از تانکرهای شخصی استفاده میکردن. حالا همین پروژه تقریبا 95% تکمیل شده، ان شاء الله 100% تکمیل شود. به همین نتیجه ما میرسیم و حالا هم نتیجهش کم کم دیده ایم که تقریبا آب در هفته 100% مشکل مردم را حل میکند ان شاء الله. د یادونې وړ د کابل ښار په وروستیو کلونو کې د نفوس د چټک زیاتوالي پرلهپسې وچکالیو او د ځمکنیو اوبو د بې کچې کارونې له امله د اوبو له جدي کمښت سره مخ شوی دی. که څه هم د اوبو د رسولو دا ډول پروژې کولی شي د خلکو یو شمېر ستونزې کمې کړي، خو د اوبو د سرچینو ساتنه، د باراني اوبو راټولول او د نویو اوبو سرچینو رامنځته کول هغه مهم ګامونه دي چې باید پرې جدي کار وشي.